درنو هیوادوالو د دغه ګاونډیانو نه غچ اخیستل د هغې تورسرې مورکۍ او د هغې خور چې فریادونه یې تاسو واورېدل، هغه خورکۍ چې نن په زور د هغه ګاڼې و طلا باسي او په څپېړو یې وهي، هغه سپین ږیری پلار چې تاسو ګورئ په څپېړو یې وهي او تصویرونه به هم تاسو لیدلي وي، هغه زموږ ځوان ورور چې اوس ژاړي او په زور ظلم باندې باسي. یوازینی غچ اخیستل زموږ او تاسو همدغه اوبه دي، د کونړ سیند مهارول، د کونړ اوبه مهارول دي. په دې کې درنو هیوادوالو لومړی زه شخصا دې قرباني ته حاضر یم او زه په دې مطمئنه یم او موافق یم دې سره چې ټول افغانان دې قربانۍ ته آماده دي چې دغه د کونړ اوبه راوګرځوي او داسې یو بند پرې جوړ کړي چې همدغه کډوال زموږ افغانان چې په زور باندې ویستلي دي، حتی دوی به هم داوطلبانه راځي په دې د کونړ په بند کې او د کونړ د اوبو په مهارولو کې دوی به خپل خوله تویوي او کار به کوي، او تر څو چې موږ دغه کسانو نه چې نن موږ ورته وړیا اوبه ورکولې، کلونه کلونه په میلیاردونو ډالر زموږ دوی ګټه اخیستله، دا به غټ غچ اخیستل